بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اقبال محسن یما کتونکو زه ستاسو ټولو نه څوک چې له ما سره مینه لري، څوک چې د لټون بنیر سره، څوک د احساس سیریز سره مینه لري، هغه مسافر دي که قرباني دي او هغه زما خویندې دي او میندې دي، هر څومره چې زما د مینوالو د لارې، زما د ورورولۍ د لارې زما کتونکي دي، د هغې ټولو نه د زړه د کوره زه بخښنه غواړم، معافي ترې غواړم او په دې خبره باندې چې بله ورځ زما یو تصویر ما شیر کړی و د فیسبوک د لارې، هغه چې کومو ملګرو کتلی و نو هغوی په دې باندې خفه شوي وو چې ګینې اقبال محسن یا اکسیډنټ کړی دی یا وفات شوی دی، الله دې نه کړي. نو هغوی یوازې ما ته کالز کوشش نه دی کړی، د میسیجونو کوشش نه دی کړی، بلکې زمونږ چې څومره هم رشته دار دي هغوی ټولو نه معلومات کړي دي. بیا چې ما ته دا معلومه شوه ګنټه د پس چې کله به زه بیا فیسبوک ته رالم نو زه انتهایي خفه شوم. زه ستاسو ټولو نه اول ډېره زیاته معافي غواړم. تاسو زما خواږه درانه کتونکي وروڼه مې یئ، زما اورېدونکي یئ. یو وضاحت صرف کومه چې دا فوټو چې دی د ما په دې هیله نه ورکړی چې ګینې تاسو دې خفه شئ، چونکې نن سبا ډېر زیات اکسیډنټ کېږي د ماشومانو. په دغه وخت کې زه د اکسیډنټ شوي ماشوم چا وفات شوی الله دې وبهي هغه د قبر نه رالم، نو په لاره باندې خبر په ما ډېره زیاته بوج شوه، زه خفه کړم. ما ډاکټر صاحب ته کال وکړو او بیا ما رابطې وکړې د ریکارډینګ دپاره چې زه احساس سیریز په دې باندې جوړوم. نو بس هغه ریکارډینګ ټایم کې بیا موږ فوټوګرافي وکړه، فریم هم جوړ کړو، ویډیو هم وکړه. نو په هغه وخت کې هغه تصویر ما په دې وجه باندې شیر کړو او د پاسه ما 2 ځایه لیکلي هم وو چې دا چونکې د ریکارډینګ ټایم دی او زه بالکل ټیک ټاک یم، روغ رمټ یم او ډېر زر چې کوم دی نو د احساس سیریز د اکسیډنټ په حواله باندې ویډیو را روانه ده. ما د هغې د پاسه دا لیکلي وو، خو زما ډېرو مینوالو ډایرکټ فوټو لیدلی او چا د تعلیم د لارې هم چې کوم دی نو بیا خیال نه دی کړی چې برې پیسې لیکلي دي. نو بهر کیف دوک رسېدلی زما وروڼو ته، زما بیا خاص کر مسافر وروڼو ته ډېر کالز راغلي، نن ډېر زیات کالونه شوي وو، هغه پوسټ ما ډیلیټ کړی هم دی. زه که خبرې ډېرې وکړم او که لږې وکړم، خو ستاسو ټولو نه د زړه د تل او د زړه د ویښه معافي غواړم. ستاسو زړه ازار شوی دی، تاسو زما وروڼه یې، تاسو دې راته ژوندي یې. احساس سیریز کې موږ په ځان باندې دا کانې د څه دپاره کوو چې به دې خلکو کې بیداري پیدا شي، پوهه پکې راشي. زه ډېر کمزوری یم، زه ډېر کمزوری کوشش کوم، خو چې سم دي دا ستاسو د مینې د لارې دي، دا ستاسو د محبت د لارې دي. یو ځل بیا ستاسو ټولو نه زه د زړه د تل او د زړه د کوره معافي غواړم. ما ته بښنه وکئ، زما وروڼه یې، ډېره زیاته مننه. د الله په امان.